د ډیره اسماعیل خان ګومل پونتون زده کوونکي وایي دغلته زیاتره زده کوونکي غریبان دي د فیسونو کتابونو او د پونتون د نور مصرفونو وس نه لري چې له امله د زده کړو د پروسې څخه پاتې کیږي وایي د دوی د تعلیمي زده کړو پروسه جاري ساتلو لپاره امدادي مرستې راغونډولو د خیر ښېګڼې کار په خپله پیل کړی چې د بېوسه زده کوونکو تعلیمي پروسه جاري ساتلو لپاره هغوی سره مالي مرستې وکړي او په دې تعلیمي عمل کې خنډ مالي مشکلات را ټیټ کړي. ډېر ایکسټرا آرډینري سټوډنټس وي هغه خواهش و چې موږ مخته خپل تعلیم جاري ساتي او خو د معاشي طور پر فاینانشلی طور پر دا کمزوري وي او صرف دا وجه نه چې د خپل فیسز نه شول افورد کول د خپل تعلیم په میان شپریا شو نو بیا مشته دا سوچ روغای چې ویل نه چې یو پلیټ فارم ورکی ګومل یونیورسيټي ته ټول سټوډنټونه ته چې موږ غون سټوډنټون په یوځي مشترکه طور پر د دې ته فندینګ وکي موږ پکې انوالو شي دلته فندینګ شي دغه علاوه موږ چې الومینای دي یونیورسيټي نه بار دي اخلاق اپروچ کی په پاکستان کې ګرانی نږدې 14% نه بره شوي او بیروزګاری هر طبقه متاثره کړې ده زده کوونکي وایي د خیبر پښتونخوا صوبې جنوبي ضلع چې د ډیر وخت راځي د امنیت سره مخ دي او د روزګار کومې مهمه سرچینې نه لري خو دغلته پونتون په فیسونو کې اضافه شوي چې له امله زده کوونکو د زده کړو پروسه متاثره شوي او د تعلیم نه برخه کېږي شي وایي دغه سیمو تعلیم ته د په حکومتي کچه ځانګړی پام وګرځي ځکه چې میشتوسته خلک چې دي هغه دلته څوک په 35000 باندې پی ټی سی ټیچر کو څوک چې ډېر زوی ته ریپي خو یا بیا 50000 وي یا 55000 تنخواه وي هغه پس یو فیملی وي غټه نو هغه پرورش کړل یا دغه بچیونه پرورش کړل ورسره کور شو هغه نه علاوه دای په یونیورسيټي کې د فیس افورد کول د واس نه بار خبره وي دغه د وجنه ډېر سټوډنټون داس وي یو 2 سمستر فیس یې کلیر شي هغه نه بعد بیا د سره هیڅ وسیله نه وي چې یاره دای د زوی ول فیس چې د یغه پرې کو د ګومل پونتون انتظامیه په فیسونو کې اضافه تاییدوي او وايي په خپل مالی خسارې سره مخ دي ځکه چې په خوا بس د کوونکو زیات داخلي اخستې خو اوس هغه د خپل کوټې برابر د کوونکو داخلي نه اخلي چې علت ګرانی ده د پونتون استادان وایي زیاتره داسې د کوونکو دي چې هغوی د لپاره په دې ګرانی کې تعلیم ترلاسه کول زیات مشکل شوی خو وایي د کوونکو د ګام د ستاینې ور دی تعلیم چې کیم دی د میډ متوسط طبقه یا کیما د یغنه لوند طبقه چې دوه غده پورا هو لکه وس ایون په پبلک یونیورسيټیز شه اعلی تعلیم جره د یو لگژری جوړه شوی دو په چار دایوي چې لکه دغه د پورا د قسم اقدامات داسې سټیپس او خاصتل شي چې هغه سټوډنټس چې د قابل وي دغه اهلیت ضرور وي خو د صرف او صرف فاینانسز په وجه باندې خپل تعلیم نشي حاصلولای نو دا د یغه د پورا یو زمي چې ډېر غاټ سټیپ دی په پاکستان کې تعلیمي وضعیت د وړاندې څخه خراب دی او د آبادی په لحاظ 15 نمبر لرونکی هیواد په تعلیمي کچه د سر 50 ملکونو کې نوم نه لري او حکومتي چارواکي په خپل معنی نږدې 80% نه زیات خلک بې تعلیمه دي تعلیمي ماهرین وايي په کلنیزه بودیجه کې یوازې 2% تعلیم ته ورکړل شوی چې دا د نشټ برابر ده او د بودیجه کې اضافه ته اړتیا لري عدنان بیٹنای دیوا ډیرا اسماعیل خان